السلام علیکم، زه یم ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی ویم. ما تاسو سره دا وعده کړې وه چې ان شاء الله زه به په سوشل ایشوز باندې دا ویډیوز شروع کوم او ساده پورې ان شاء الله ما کړیم دي، خو بهرحال تسلسل سره به ان شاء الله د دې خبرې باره کې دغه کېږي. بعض اوقات زمونږ مسایل سوشل ایشوز چې کوم زمونږ د مسایل داسې وي چې په هغې کې بعضې نوعیت داسې وي چې زمونږ په چم ګاونډ کې یو کس مونږ په تکلیف کې وګورو، مونږ ته اندازه نه کېږي چې یاره دا کس دا د دې تکلیف د وجې نه دلته څومره مصایب به راغلي، څومره تکلیفونه به راغلي. بس هغه وړوکې مسله مونږ ته د هغه ښکاري، خو د هغه مسلې د وجې نه هغه ته نور څومره مسلې جوړې شوي دي د هغې مونږ ته اندازه نه کېږي. نو زه د یو کس نه خبر شوم، زه راغلم، ما د هغې وروډبولو د ورور سره ما خبره وکړه او زه ویم چې تاسو ته پته ولګي چې یاره د یو غریب سړي ژوند په کوم طریقې سره تېرېږي او هغه ته چې یو مسله راشي نو د هغې نه هغه ته څه حساب کتاب د ویډیو کې به تاسو ته پته ولګي. بهرحال راځئ د ملګري سره خبره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ فرید ګل. فرید ګل صاحب، دا راته ووایئ فرید ګل صاحب چې ستاسو ټول نه پیله ستاسو بچي څومره دي؟ زما شپږ هلکان دي. شپږ هلکان دي ماشاءالله. او څلور هلکان دي او دوه جینکې دي. ښه، څلور هلکان دي او دوه جینکې دي. ټیک ده جي. فرید صاحب دا راته ووایئ چې یاره تاسو څه مسله تاسو راغلې ده او د دې نوعیت څه حساب سره دا څه چل شوی او څه نه و شوی؟ دا جی غریب زه د کرۍ په کور کې اوسېږم، ما خپله رشکه اغوستې وه په کشتونو باندې، خلکو نه مې قرضدار کړی و، په قرضو باندې ما رشکه اغوستې وه او هغه باندې ما مزدوري کوله، بچو له به مې رزق ګټولو. دا زما واړه بچي دي او د شپې چې زه رالم ما ودروله چې زه سهار راپاڅېدم زما کور مخې نه رشکه نه وه. خلک د شپې ولاړه وه او چې سهار راغی نو هغه ټایم رشکه نه وه. سهار چې زه د خوب نه راپاڅېدم نو زما کور مخې ته نه وه. بیا زه لاړلم اتاڼې ته، بیا هلته کې ما رپورټ اندراج وکړلو، خو بس هغې اوسه پورې زما څه دغه ونه کړلو. بیا زه لاړلم ایس ایس پي ظهور بابر له مې درخواست ورکړلو، بیا هم څه ونه شو. بیا آی جي له مې درخواست ورکړلو، د دې باوجود چې وزیر اعلی پورې ما درخواستونه ورکړل خو ما ته اوسه پورې حکومت څه انصاف هم را نه کړلو او نه څه خبر او نه څه اطلاع یې راکړله. ښه، او دا ګاډې په کشتونو تاسو اخیستې دي؟ دا ما په کشتونو باندې اغوستې او څه مې پکې نغدې ورکړي دي، 1 لک روپۍ را باندې بقایې دي. اوس رانه هغه بارګین والا مې 1 لک روپۍ غواړي، د چا چې قرضدار یم او دا چې د چا نه مې قرضدار کړی دی اوس مې خلک هم شرموي او رانه غواړي. او د دې کروونې د وجې زما داسې بد حالات دي چې ما اوسه پورې نه د کور کرایه ورکړې، نه مې بچو له جامې اخترله او نه روژه هم را باندې خدای پاک هم داسې تېره کړله، اختر هم را باندې خدای هم داسې تېره کړله، زمونږ هېڅ چا تپوس پوښتنه ونه کړله. صحیح ده. نو ورور دا راته ووایئ چې یاره دا رشکه تاسو رااخیستې ده او دې کې تاسو نغدې ورکړې وې؟ دې کې ما 4 لک په کشتونو باندې ما اغوستې وه، 4,20,000 روپۍ باندې. دې کې ما 3,20,000 روپۍ ور رسولي دي، خو هغه ما د خلکو نه قرضدار کړي دي او اوس هغه قرضدار هم رانه غواړي او 1 لک روپۍ چې کوم دی د بارګین والا را باندې اوس هم قرض پاتې دی له. ښه، د هغه چې کوم نغدې دې اخیستې وې نو هغه هم په قرضو وي، چې کوم نغدې دې ورکړي دي هغه هم په قرضو تا رااخیستې دي؟ او ما خو لکه ټول عمر خلکو نه په دنده باندې د کرۍ رشکه چلوله، نو ما بیا ویل چې یاره زه به اوس خلکو له مزدوري کوم او خلکو له به ګټم، نو ما خلکو نه قرضدار وکړل، نو ما ځان لپاره خپل ذاتي خپل ګاډۍ واوښتلو. ما ویل زه چې زه خلکو له کمې پیسې ورکوم نو هغه به زه قرضدارو له به جمع کړم، نو ګاډۍ به هم راته پاتې شي او قرض به ما الله خلاص کړي، نو بس هغه هر څه نه خدای خلاص کړلو. او پولیس تانې له ورغې اف آی آر دې درج کړلو، ظهور بابر صاحب له لاړلې، آی جي له لاړلې. پهله خو تانې ته لاړم چې دې څه دغه ونه کړلو، بیا ظهور بابر له لاړلم ایس ایس پي له، بیا د هغه په ترو باندې بیا چې کوم دی بیا څه معلومات اطلاع ونه شوله، د دې کې میاشت تېره شوله، بیا چې کوم دی بیا زه آی جي له لاړلم، آی جي نه پس بیا چې کوم دی چې هغه هم سره له معلوماتو څه درک ونه لګولو، نو بیا هغې نه پس وزیر اعلی له لاړلم. د دې څومره وخت وشو وروره؟ د دې 7/1/2020 کې رانه دا رشکه بروز منګل باندې دا رانه غلو بوتلې ده.
خلک مطلب په پیلانې میاشت کې 9 تاریخ باندې تللی ده، نو دا خو د روجو نه مخکې خبره دا ده. تقریبا 9 میاشتې د پاسه 9 میاشتې وشولې چې زه بېروزګاره شویم چې کله نه دا ګاډې رانه خلکو بوتلې. نو څه کې رزق دپاره د دې جامو پیزار دپاره څه کوي؟ نو بس اوسه پورې مې دکاندارانو نه به مې وړو چې چیني قرض به مې وړل. نو اوس هغه دکاندارانو هم رامنډه چې کوم دی یار ما ته وایي ته خو ډېر زیات قرضداره شولې او نوره سودا مونږ تا سره نور قرضدار نه شو کولی. نو بس حکومت د زما درخواست دی چې ما له د څه نه څه د انصاف میلو شي او څه نه څه د ما له میلو شي چې زما دا د واړه واړه بچي دي دا تاسو په خپله د سکرین باندې وګورئ چې دا د زما واړه واړه بچي دي دا مې کور والا ده نه مې بچو له جامې پیسه راغستې دي 500 روپو دپاره زه ماشومان کړوم او جړوم لګیم زه چېرته نه راوړم چې زما بچي ما نه چې 500 روپۍ غواړي نو زه ورته 10 بانې جوړې کړم. تاسو به خوراکي بیا تاسو روزه لږه سخته تېرې شوي ها؟ روژه هم رامنې خو ډېره سخته تېره کړله اختر هم رامنې خو ډېر داسې دغه ګډوډ تېر کړل او د هغه ټیم اوسه پورې دغه نه شولو چې تاڼې ته لاړ شم نو بس همدا راته تاڼې والا همدا وي بس موږ دله کوشش کوو بس. او اوسه پورې څه جواب تاسو نه دی؟ نه چېرته ټلیفون راغلی دی او نه څوک زما ورله راغلی دی او نه چا ما ته اوسه پورې څه اطلاع کړې ده. بیبي تاسو دې باره کې څه وایي؟ دا ماشومان تاسو له راځي دا خاوند تاسو څه روزګار وغیره څه کوشش دې باره کې څه وایي چې یاره دا څنګه دا وخت څنګه تېرېږي خاوند لیږي کار له؟ ډېرې سختې تېرې شوې دي زما خاوند دا یو زما ګټه واړه روغاړه خاوند مې د واړه ماشومان مې دي زما هېڅ اصله نشته زما خاوند اصله د یارې شکم هغه جام خغلو رانه پټه کړې ده موږ ډېر قرضدار یو کور هم دا قرضدار ده کور هم دا کرۍ کور مو دی د اوومه میاشت روانه ده چې موږ کرۍ نه ده ورکړې هغوی به ورته کرۍ رانه غواړي دي چې د کور جواب یې راکړی دی ټول راته خالي کړه چې کرۍ نه راکوې رانه زما واړه واړه ماشومان دوکانداران د مکر سودا راغشتې د روژې نه به مو راغشتې اوس ټول لګیا راخر لګیا دي هغوی به اوس کل سودا نه راکوي تاسو را پیسې نه راکوئ نور سودا نه درکوم دله زما د واړه واړه ماشومان دي ګورئ موږ سره د حکومت څه امداد وکړي زما د واړه واړه ماشومان بچي مې دي واړه ډېر سخته ما روژه هم رامانه ډېره سخته تېره شوه اختر هم رامانه ډېر سخت تېر شولو نو ماشومان له جوړې جامې نه دي کړې دا په زرو جامو کې مخته زاره تېر کړلو نه په خپله کړي زما بچو له کړي دي ډېرې سختې رامانه ډېرې سختې تېرې شولې ستاسو څه خپلوان څه یاران دوستان چا هم راسره څه چا ما څه امداد نه دی کړی نن چا تپوس کړی دی چا تپوس کړی اوسه پورې همداسې موږ ولې راغلي تاسو باندې څه تېرېږي څه نه او دا ګاونډ کې دا لکه ګاونډیانو ته پته بني که نه چې یاره په تاسو باندې دومره سخته ده ظاهره خبره ده زمونږ مسله دا ده چې مونږ ته د ګاونډیانو پته هم نه لګي که نه چې یاره دا زما په دې ګاونډ باندې د دې کارونې د وجه چې کوم دی هر سړی چې کوم دی بس د بل سړي نه ډډه کوي ولې چې کار روزګار شته دی نه مزدوریان شته دی نه نو هغه خپل به ښځو بچي وساتي که مونږ له چای روټۍ رولېږي مونږ وساتي د روزګار د فرید صاحب تاسو کوشش کړی دی نو به د روزګار خو دا دی چې زه د رشکې پسې چې کوم دی ډېر لرې لرې پورې چې کوم دی زه ورپسې ډېر زیات وګرځېدلم او زه بیمار سړی یم نور زما څه اثر هم نشته دی او نه زه ورته بل کار هم نشم کولی او دې رشکې پسې زه ډېر زیات وګرځېدم خو بس اوسه پورې څه درک ونه لګي ښه دا خور وایي چې یاره پنډۍ پورې لاړل پنډۍ ته لاړلم سربند ته باړې ته جم ته ډېر لرې لرې ځایونو پورې زه د رشکې پسې وګرځېدم خو اوسه پورې څه اطلاع چا رانه کړه 400 مردان نوخار
ډېر لرې لرې ورپسې وګرځېدم. اسې دا کیمرامین که تاسو د ماشومان وښیي بلکې زوم یې کې ورته که داسې یو کس چې یاره دا ویډیو ګوري او هغه د چا نه سرشکا د مزدورۍ څیز یا ټیکسي وغیره پټوي نو زه خو دا وایم چې یاره دی به د دې ماشومانو ازار به نه هلي او دې ګلونو ته ګوري لکه د دې رزق چې ته ختمې نو ته به د خدای نه څنګه تمه ساتې چې یاره ستا اولاد چې کوم دی هغه به خدای تعالی رزق فراخه کړي یا تا ته به یې ښه ورځ وښیي. نو دا خو لکه مطلب چې په دې 2 میاشتو کې ونه شولو نو څه امید دې شته دی چې یاره د حکومت یا دغه تاسو له به څه وکړي؟ نو به د الله سرې ته ناست یو بله دا چې بس اوس هم الله سره کړی بله دا چې حکومت ته بس اوس زموږ درخواستونه خو موږ خو ډېر ورکړي دي خو اوسه پورې څه اطلاع میلو نه شو. باقي دې نه پس اوس عمران خان صاحب ته پکار دی چې دا د پاکستان مشر دی او ده ته پکار دا دی چې اوس موږ سره لاس امداد وکړي چې زما دا د واړه واړه بچي دي دا د پخپله را دي شي ځای ځای کې دي مو ګوري زموږ دا بچي دي مو ګوري زموږ چنګ اونډ کې دي تپوس شي کې اف آی آر ما کړي دي د اف آی آر نقل ما سره پروت دی درخواستونه چې ما چاله ورکړي دي هغه درخواستونه ما سره پراته دي. دا خو به لږ ما ته راکړي چې زه لږ بیا خپل ناظرینو ته وښیم چې یاره د اف آی آر او د دې د درخواست چې کوم دی دا لغونتې ما ته به بیا راکړي چې یاره زه دا دغه کومه د ناظرین ښه چې دا اف آی آر لغونتې ما ته یو نظر وښایې او ناظرین زه به تاسو ته په سکرین باندې د اف آی آر شو کړم. دا د اف آی آر دا اف آی آر دی او دا چې کوم دی دا د وزیر اعلی صاحب درخواست دی. پهله مې آی جي له درخواست ایس ایس پي له درخواست ورکړی بیا مې آی جي له درخواست ورکړی دی کې ټولې خبرې او ټول ډیټیل او تاریخونه او ورځې هر یو شی لیکلی شوی دی. زموږ د کې پی کې پولیس زه به دا ووایم چې یاره د نورو صوبو په نسبت بهتر دی کافي بهتر دی. واسې یو خبره ده دا زه د کې پی کې خبره نه کوم دا د پنجاب هم کوم بلوچستان هم کوم دغه هم کوم که د پولیس والا نه سپلی ورکړه شي که نه سپلی او هغه پیدا کول وغواړي نو انشاءالله نیمه ګنټه به یې لګي چې وغواړي په یو علاقه کې هغې ته پته وي چې یاره په دې محله کې 15 غله اوسېږي او په کابل ایس ایچ او کابل ایس ایس پي ایس آی د دې ته معلومات دي چې یاره په دې ځای کې په دې ګاونډ کې په دې محله کې 3 دي او په هغه محله کې 4 غله دي په دې دغه کې 15 دي. نو که پولیس کې څوک وي او دا ویډیو ګوري نو زما هغې ته درخواست دی چې یاره دا زه خو ثابت کور تاسو نشم خولی چې د چا عزت د چا دغه نه دی اخیستل پکار صرف دې وجې نه دا کسان زه مخامخ مې کینولي دي چې یاره که دا خبره ما خپل دفتر کې کړې وې ټیبل مې ځان ته لګولې او دکه جنډې ما ته پرتې وې او دا خبره ما کړې وې هغه ټیم نو هغسې اثر به نو. بله خبره نن سبا سوشل میډیا کې لږه مسله هم ده چې یاره خبرې طریقه بدله وي نو زه دا وایم چې یاره دا کس تاسو ولیدلو د دې مخامخ ته دا ټولې خبرې تاسو واورېدې. ناظرین ته زما دا درخواست دی چې یاره زه په دې فرید صاحب نمبر به چې دی دا به زه په سکرین باندې تاسو ته شو کړم دا ستاسو دې طرف ته سکرین باندې ښکاري دا نمبر دی د دې نمبر باندې د سره ډایرکټ رابطه کولی شئ که تاسو نه هر څومره کېدی شي خاص کر که بهر وي پاکستان کې وي چې د چا نه څومره کېدی شي وروره دا نمبر دی د ښي لاسه زما نمبر دی ټیک ده که وایې چې زما په ترو باندې تاسو امداد کول غواړئ دې لاسه د ده نمبر دی فرید بھائی نمبر دی د ده نمبر زه په دې در کوم چې زه پکې انوالومنټ په دې نه غواړم ما د دې ویډیو جوړول نه مخکې ما ته 4 کسانو صحیح شوز را مخکې کړي دي مسایل ډېر زیات دي اصل کې مونږه بس الله دې معافي وکړي زمونږه په خپله چې خېټه مړی نو د بل راته پته نه لګي او بهرحال دا ضرور چک کوئ تاسو او زه د فرید بھائی سره دا خبره کول غواړم چې فرید بھائی تاسو ظاهره خبره د رشتہ داران وغیره خو به وي که نه؟ شکر الحمدلله خاندان هم خو ډېر دی خو بس هر سړی په مصیبت کې هر سړی په خپل مصیبت او د خپل ښځه او بچي ساتي او بس خپل کورونو باندې دغه وي.
نو ظاهره خبره هغې په خپلو مسلو کې ګیر وي. هر سړی بس خپلو مسلو کې د کرونې د وجې دونه کاروبارونه خراب شوي دي چې هر سړی خپل بچي د وخت کې نشي ساتلی نو موږ به څنګه وساتي څوک. دا هم صحیح وایي وروره. د ماشومان دونه ګراني ده چې توړه په 1400 روپۍ شوله، چیني په 100 روپۍ کیلو شو، غوړي په 200 روپۍ تیله ده. نو دې وخت کې خو ژوند تیرول عمر تیرول خو ډېره سخته خبره ده. ډېره سخته ده، ډېره سخته. سو فیسبوک شو خلکو ته سخته ده، غریبي خو بیا ظاهره خبره ده چې دا خو بیا ډېره سخته خبره. دلته د ګلونو په شان خواږه ماشومان دي. زه لږ هغې سره خبرې وکړو، کوشش کوو که یاره خبرو والا وو چې خبره اتره ورسره وکړو. السلام علیکم. څه نوم دی بچې؟ څه نوم دې څه دی بچې؟ د دې څه نوم دی؟ فضا نامه ده ماشاءالله. او ستاسو نوم دی بچې؟ عدنان. ښه عدنان دی. او سپارې سبق وایې؟ سکول ته ځئ؟ چوټیانې دي که نه؟ او څه سویم کوې؟ دویم کې شوي. ښه او ستاسو نوم دی بچې؟ حفظه. ماشاءالله. او سبق ته خو سبق نه تاسو راغی که نه؟ او فضا ته لږ دې غاړه راشه بچې، دلته ما سره کښېنه داسې. او حفظه ته لږ رامخکې شه لورې. دا راته ووایه چې یاره ته دې خوا هغه انکل ته ګوره، کیمرامین ته ګوره. ته سپارې سبق لتلی وې او سبق وی لورې او سویم کې لورې؟ سویم کې کم کلاس کې؟ نرسری کې. ماشاءالله. کم سکول کې سبق وی بچې؟ ښه سرکاري سکول کې سبق وی. ٹھیک 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 ٹھیک. ښه زه بس الله دې ژوندي او سلامت ساتي. د حفظه لږ مخامخ شه بچې. زه که اوس دا ماشومان نه وي نو ما به لږ څه خبره کول غوښته، خو بهرحال ته لږ ودرېږه زویه او لږ فاصله کې شئ. د کیمرامین ته لږ سوال کوم چې یاره لږ غونته زوم کړي او تاسو ته لږ ماشومان ښکاره کړي. فرید بھائی دا ځای دی دلته ګاډی ولاړو؟ او جی د ورځې به مې مزدوري کوله، د شپې به مې راوستلو، دلته به مې ودرولو، د زنځیر به مې د ګیس پایپ کې واچولو، دې ځای پورې به مې تاله کولو. او زنځیر یې مات کړی دی؟ زنځیر یې مات کړی نه دی، تاله یې کولو کړی دی او ترپال یې ترې کوز کړی دی او زنځیر یې ترې کوز کړی دی او ګاډی بوتلی دی. او دا ستا کور دی؟ دا ځای دی؟ دا غونډ زما کور دی. ستا خپل خو نه دی؟ د کرای کور دی، په کرای باندې پکې اوسېږم. کرای ورکې څومره کرای ده؟ 10,000 روپۍ کرای ده. 10,000 کرای ده. او دلته ګاډی ولاړو او دا دی د کوڅې مخه، نو دا خو د جوړې سټارټ کړی نه دی؟ په دیکه به یې بوتلي، پهله به یې په دیکه بهر کړي، بیا به پهله په دیکه باندې بار یې ویستې دی او بیا چې مونږ کیمره کې هلته بار په روډ باندې کیمره کې هم چې وکتله نو بیا یې سټارټ بوتلی دی. او دې ځینه نو څه کیمره کې ښکارېدو چې هلک ته یې څوک دې ځینه بار سړکه پورې په دیکه بوتلی دی او سړک نه پسې چې کم دی نو بیا تار یې ډارې کړی دی، سټارټ کړی دی، لوری مخې ته یې ډایرکټ بوتلی دی، سټارټ یې بوتلی دی. په دیکه بوتلی دی. دې ځینې په دیکه بوتلی. ښه یو خبرې تپوس نه کوم، تا ته هغه عمران خان هغه 15,000 روپۍ میلاو دي؟ هغه 15,000 روپۍ امداد چې میسیج هم ورکړی دی او لیږلی او دوباره میسیج راغلی دی چې کله ستاسو 12,000 روپۍ راشي نو تاسو ته به میسیج کوو، اوسه پورې لا راغلی نه وي. ښه لکه او
میسج راغلی دی راغلی دی چې تاسو ته به دوباره میسج به کېږي د 12000 روپو بیا به تاسو لاړ شئ 12000 روپۍ به او دا میسج کله راغلی د دې خو هم 3 میاشتې نه زیات شو 3 میاشتې بس بیا هغې باندې سړی شړی واچوي اوسه پورې د هغې هم پته ونه لګي صحیح ده زه به دا ووایم ناظرینو مینوالو چې یاره زمونږ غټه مسله دا ده چې کله زمونږ په خپله په مړه ګېډې نو هغه ټایم مونږ ته پته نه لګي داسې مسایل زمونږ په ډېرو خلکو ډېرو عوامو کې ډېر زیات دي خو مونږ ترې نه خبرېږو نه او ځان ترې خبردار کول غواړو نه نو بهرحال دا نمبر زه په سکرین ورکوم او زما به تاسو ته ډېر غټ ریکویسټ وي چې دې کس سره ضرور رابطه وساتئ او چې تاسو د مخ طرفه څه کېدل نو هغه ورسره ضرور وکړئ ډېره ډېره مننه ویډیوز زه د خپل چینل لپاره نه یادوم خو د دې لپاره ضرور شیر کړئ کېدای شي ستاسو د وجې نه یو کس ته د فرید رور چې دی نو امداد وکړي نو هغه هم ستاسو دپاره صدقه جاریه به وي چې کوم ځای کې د ډرامو او د دغه شیر کوو نو هغسې دم شیر کوو ډېره ډېره مننه ستاسو فرید بھائی ډېره مهرباني ستاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو زموږ غریب خانې ته رالي او زموږ هم تپوس وکړل ډېره مهرباني په موږ باندې هم حق دی جي په موږ هم حق دی فرید بھائی او انشاءالله کوشش به کوو چې یاره څومره حده پورې زموږ هم کېدله تاسو سره به رابطه کوو ډېره مهرباني مننه ډېره مننه ستاسو ډېره شکریه جي چینل ضرور سبسکرایب کړئ او زما طرف نه السلام علیکم